د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. تېره ویډیو کې موږ او تاسو خبره په دې کوله چې که یو پښتو نوم دی په یوه سیمه کې یا د سیمې خلک یې په خپله لهجه وایي، موږ ته پکار ده چې په عمومي لهجه یا په کره لهجه کې ووایو چې ټول ورباندې سم وپوهېږي. مثال کې موږ او تاسو سور راغه راوړی وو چې وزیرستان کې د ځایي خلک یې سره روغه بولي. نو همدې سره روغه د لهجوي تلفظ له امله ځینې خبریالان تېروتنه کوي او سره روغه یې بولي. نو دغه نوم خو ګوره بیا همغه معنا نه ورکوي، ځکه پکار ده چې بیا یې سور راغه وبولو. نن په دې خبره کوو چې ځینې وخت حکومتونه په لوی لاس هڅه کوي چې د سیمو نومونه بدل کړي او په دې ډول همغې سیمې هویت له منځه یوسي. مثلا په وزیرستان کې توده چې نه ده یوه سیمه ده، خو پوځ بدل کړی توده چشمه نوم یې ورکړی. یا په کورم او هنګو کې دوه سیمې دي، کچه پاخه یې بولي. کورمه کې هم کچه پاخه سته او په هنګو کې هم، خو حکومت څه شی پکې کړي؟ کچه پکه. نو پښتون ته خو پکار ده چې کچه پکه یې ونه وایي، کچه پاخه یې ووایي، ځکه دا د سیمه ده. کله چې نوم پښتو وي معلومیږي چې دا د پښتنو سیمه ده او پښتانه پکې آباد دي. یعنی کېدای شي دا زما خبرې تاسو ته ډېرې سرسري ښکاره شي، خو که له تاریخ خبر شئ د هیوادونو د حکومتونو لخوا د نومونو د بدلولو پالیسي باندې پوهیږئ، بیا پوهیږئ چې دغه څومره لوی لوی ګزارونه دي یو قوم لپاره. یو بله خبره دا ده چې سویلي وزیرستان مرکز وانه دی، خو دوی څه شی کړی دی؟ وانا. هغه یو ورځ یو وزیرستاني ملګري وانا لیکلی، بیا ما ورته ولیکل چې تا اوس لګیا یې پوځ پسې دغه کوې، شکایت ترې کوې یا یې خلاف خبرې کوې، خو همدا واڼه چې تا وانا لیکلی ده دا مې یو ډول د پوځ پالیسي ته تعقیبوي. وانا نه پوهېږم هېڅ معنا نه ورکوي پښتو کې. واڼه خو بیا وایي واڼه مې ووتل که وختل، دغسې یو څه شته دي په پښتو کې یو کلمه. د پاکستان د پوځ په څېر طالبان چې خپله نه له ژبې نه له فرهنګ نه له حکومت خبر دي، اوس چې واکمن شوي دي دوی هم ځینې وخت هڅه کوي یو نوم بدلوي. اول کال یې وکړه، دویم دوی په چاریکار نوم یې په امام ابو حنیفه وکړه، امام اعظم یې بدل کړه. خو پارسي ژبې یا تاجک خو ډېر با فرهنګه دي او بیدار خلک دي، سملاسي ورسره مخالفت وکړه او په خواله رسنیو کې ډېرې خبرې وسوې. بیرته دوی طالبان مجبور سو ووایي چې نه نوم خو بدل سوی نه ده او موږ هسې وړاندیز کړی. خو له بده مرغه دوی بیا ګردیز ته څیرمه یوه سیمه خټاوه په خطابه بدله کړې. ما یو ورځ خبر لوستو، بیا مې ملګري سره تماس ونیو، یو رسنۍ سره کار کوي، مال دا ستا راپورټ کې خټاوه خطابه لیکل سوي، دا خو وایي طالبانو بدل کړی. مال ودې خدای بنده طالب خو هر څه کوي، نو ته یې ولیکئ، مال څوک ورسې ګریوانه نه نیولی، خټاوه یې لیکه. دا خټاوه زما په نظر د خټو او د اوبو یو ډول ترکیب نه نوم جوړ سوی. نو خطابه څه معنا؟ یا مثلا دوی اوس د وروستیو کې د کونړ مروره په منوره بدله کړې ده. نو که نوم وایي چې سم نه دی، اول خو دا مروره که پوښتنه وکړي کونړیانو نه، هغوی به یوه کیسه لري چې ولې مروره ورته وایي. نو بیا عربي نوم ولې ورباندې ږدي او چا نه دې پوښتنه هم کړې ده چې دا نوم ته بدلوي. ځینې وخت بیا حکومت کې داسې هم کېږي چې یو نوم یوه برخه بدله سي. مثلا دغه اپر دیر لویر دیر، خو پښتو کې بر دیر او کوز دیر دی. یعنی تر اوسه هم که همغه پخواني خلک خبره کوي یا ځایي خلک کوي وایي کوز دیر بر دیر. یا اپر کورم لویر کورم، دا هم بره کورمه کوزه کورمه. یا مثلا مسیح اولیا مسیح سفلا، خو پښتو کې بر مسیح کوز مسیح، دا مسیح د کابل ولسوالي ده. نو کوشش دا وکړئ چې هغه پښتو نوم د همغسې سم ولیکئ او خپل نوم پښتني ساتل دا دی چې په پښتو تاسو ولاړ یاست. او هر قوم چې کله ورکېږي ژبه یې اول له منځه ځي. دغه ټولې هڅې د یوه قوم د ورکولو لپاره وي چې ورو ورو یې نومونه لاړ سي. ښه وخت ولرئ.